د پخوانیو افغان ځواکونو په اړه بد خبر. برتانوي جنرال: برتانیا زموږ له افغان متحدینو سره خیانت کوي. د برتانیا یو متقاعد جنرال ریچارډ باورنس وایي چې د برتانیا حکومت د افغانستان د مخکني حکومت د ځانګړي ځواکونو په نه انتقالولو سره له هغوی سره خیانت کوي او دا شرم دی. د بی بي سي د یو راپور په اساس د افغانستان د ځانګړو ځواکونو دغه غړي د برتانیا له ځواکونو سره د طالبانو په ضد اوږه په اوږه جنګېدلي او په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته له خپلو کورنیو سره پاکستان ته تښتېدلي دي چې اوس مجبور دي له هغه هیواد څخه ووځي او یا به وشړل شي. د دغو پخوانیو سرتیرو شمیر 200 ته رسیږي چې د افغانستان ته له بیا ستنېدو وروسته ممکن د طالبانو د انتقامي بریدونو سره مخامخ شي. دغه برتانوي جنرال څه باندې 12 کاله د خپل هیواد په پوځ کې دنده کړې ده. هغه د بی بي سي نیوز نایټ خپرونې ته وویل د دغو سرتیرو د ځایونو د بدلولو انتقال په برخه کې د برتانیا ناکامي شرم دی، ځکه دا ښکاره کوي چې موږ د ملت په توګه یا دوه مخي یو او یا بې تفاوته یو. دا دواړه د منلو نه دي. باورنس زیاته کړه چې دا خیانت دی او د دغه خیانت بیه د هغو خلکو ژوند دی چې موږ ته یې خدمت کړی چې یا به ووژل شي او یا به خپل ژوند په زندان کې تیروي. په 2021 کال کې د برتانیا پخوانی صدر اعظم بروس جانس پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان سرتیرو خدمتونه ارزښتناک دي او برتانیا به د هغوی د مسون انتقال په اړه هر څه چې په وس کې وي وبه یې کړي. په دغو ځانګړو سرتیرو سربیره 22 نور افغان سیاستوال هم چې له برتانیا ایوانو سره یې کار کړی و په پاکستان کې دي. هغوی داسې کوم سند نه لري چې له پاکستان څخه پرې کوم بل هیواد ته ولاړ شي. اکثریت دغو افغانانو له کوم اسناد پرته پاکستان ته تښتېدلي وو چې بیا هلته د انتقال د پروسې له لارې برتانیا ته ولاړ شي. د بی بي سي د راپور په اساس په دوی کې د اکثریت غوښتنې رد شوي او یو شمېر نورې له یو کال راهیسې د ځواب په تمه دي. اسلام آباد څه موده مخکې اعلان وکړ چې ټول هغه افغانان بشري چې د چارو په خبره په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې دمه شاوخوا 500,000 افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي او یا مجبور کړای شوي دي چې پاکستان پرېږدي.